بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دی چې ټول اوریدونکي به په خیریت سره. نننۍ وظیفه چې کومه ده یو بیماری ده چې کینسر، ډېره موذي بیماری ده. د کینسر د بیماری د شفا دپاره نننۍ وظیفه چې کومه ده دا داسې وظیفه ده چې دا تاسو کوئ. الله رب عزت د دې وظیفې په برکت بې شمېره خلک الله رب عزت هغې له الله شفا ورکړې ده. د الله کلام نه ورته یو آیات ښیم، انشاءالله العزیز تاسو به خوشحاله صدقه جاریه په طور باندې نور ته مخای. نو دوستانو بیماریانو خو ډېرې دي او ډېر خطرناک بیماریان راووتې، د دماغو راووتې، د زړه، د کینسر، د تور زیړي، د ګردو. الله نه سوال کو چې الله رب عزت چې دې بیماری باندې څوک اخته دي الله دې هغوی له شفا ورکړي او نور دې په الله څوک نه اخته کوي او الله دې موږ ټول د دې داسې بیماریانو نه وساتي. که چېرته د چا څوک وي رشته دار ګاونډي پیژنګلو او نم وي، دا وظیفه خپل ځان سره ذهن کې وساتئ او په دې نیت باندې چې چېرته د چا تلیسیمیا وي که کینسر وي. اوس پکې دا مه کوئ که نه، بعضې خلک دا د الله کلام دی وایي خدا وظیفه خو د مولانا صاحب تلیسیمیا کینسر له خوري او تلیسیمیا لا نه خو نه، بس کینسر و تلیسیمیا و ګردې وي په دا صورت جګر چې کوم دی دا تور زړی چې ورته وایي د زړه بیماري وه، څومره خطرناکه مهلکه بیماري وه. هغې دپاره دا وظیفه ده، دا وکئ او عام اجازت دی ویډیو ټوله تر اخره پورې وګورئ. زړه مه تنګوئ. دومره غټ خلک ډرامې او ګانې ګوري نو چې هغې زړه نه تنګوئ نو دې ته زړه نه تنګوئ. دا جي دا د کینسر نه د شفا دپاره به داسې وکړي چې یو منګوټي کې به اوبه راوالي، لکه یو کولر کې اوبه راوالي او چا په کور کې دا بیمار وي. د قرآن کریم یو سوره نجم یو سورت دی، د هغې 58 نمبر 58 نمبر آیات دی، لیس لها من دون الله کاشفه. کوشش کوم چې په دې سکرین تاسو ته بیا ښکاره شي. دا به زر ځل ووایئ او په دغه منګي کې چې دا کمې اوبه دي یا په کولر کې دي په هغې به دم کې روزانه او دغه اوبه دې څکي چې ختمېدې بیا دې اوبه دمئ او دې مریض ته دې ورکئ. انشاءالله العزیز د الله نه چې تاسو یقین ساتئ داسې پکې شوي دي چې دریم ځل باندې چې ورکئ الله رب عزت هغه له د کینسر د بیمارۍ نه شفا ورکړي. ډاکټران ورته حریان وي، خو دلته تاسو په ځان باندې دریم مه دغه کوئ، فرض کوئ. شپږم شو، لسم شو، څو پورې چې ښه شوی نه تاسو دا عمل جاري ساتئ. هغه که خصوصا خو د کینسر دپاره ښودل شوي ده، خو دا د مهلکې بیمارۍ دپاره دی. مهلک بیماري څه وایي چې کوم بیمارۍ نه انسان ته هلاکت راځي، ګردې، زړه، د دماغو چې کوم مسلې دي لکه برین ټیومر او فلان او اخوا دېخوا. او که روغ خلک یي که نه نو هغې هم کوئ. اوس په کور کې کله یې دا ګوره دا زنانه ماشاءالله ډېره تکړې دي، اکثره زموږ دا ویډیوګانې زنانه ګوري نو هغې چې کوم دی د کور غم یې ورسره. نو که تاسو وایئ چې زموږ داسې کور کې داسې بیماریانې را نه شي، داسې بیماریان زموږ کور ته را نه شي، بس منګي باندې دم کوئ هفته کې یا میاشت کې یو ځل او هغه ټول کور ته اوبه وڅکئ. انشاءالله العزیز هغې به الله رب عزت د بیمارۍ نه محفوظ ساتي. نو دې باندې عمل وکړئ، د نورو ملګرو مسلمانانو سره یې هم شیر کړئ. انشاءالله د یو نوي ویډیو سره بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. تر هغې پورې اجازت غواړم د الله په امان.